او زمونږ مسلماني صرف مونځ دی او روژه ده او زکات دی او حج دی بس دغه زمونږ مسلماني ده نور زمونږ په مسلمانۍ کې څه شته دی نه نور چې د دین دپاره د اسلام دپاره او د ایمان دپاره پیغمبر علیه الصلاة وسلام او الله جل شانه کوم شرایط ذکر کړي دي هغه په مونږ کې نشته دی خو صرف 15 وخته مونځ کوم جو بس صحیح مسلمان یم حاجي صاحب یم حج لزم جو بس خصم مسلمان یم حرمین شریفینو ته هر کال روان یم خصم مسلمان یم زکاتونه ورکوم خصم مسلمان یم روجې نیسم خه صحیح مسلمان زموږ په ذهن کې دغه خبره پرته ده د مسلماني که ما ورته په دغه کې رابنده کړله نو دین اسلام خو بیا ما ورته سخت کو مشکل هم کو که مسلماني په دې خبره کې رابنده شوله چې لکه مونځ کوه روژه نیسه حج کوه زکات ورکوه که په دې کې د مسلماني رابنده دا خو بیا ډېره مشکله شوه کافر خلک به بیا چېرته دین اسلام ته نه راځي وایي به چې یلکه مونږ باندې خو منځونه نشته دی اوس به مسلمانۍ کې مونځ به هم کې وایي به چې مونږ باندې خو حج کول نشته دی که مسلمان شو نو حج به هم کوم خپلې پیسې به لګوم مزم به هلته به هغه دونه ګران ګران کارونه کوم په مونږ باندې خو زکات نشته دی که مسلمان شوم زکاتونه به ورکوم خپلې پیسې به ورکوم دا خو ډېر ګران کار دی نو نه مسلمانېږم کافر سړی به دین اسلام ته نه راځي هغه به نه مسلمانېږي ما او تا د اسلام هغه اصل چې کوم روح دی هغه هم نه دی رامخې ته کړی چې په هغې کې اهم څه د ټولو نه معاملات دي په هغې کې معاشره ده زما او ستا د یو بل سره معاملات ښه شي لین دین هم برابر شي د دقه زما او ستا د لین دین نه به یو کافر غیر مذهبه متاثره کېږي نو هله به دین اسلام ته راځي زما او ستا د مونځ نه څوک نه متاثره کېږي ګوره یاد وساته زما او ستا د حجونو نه هم څوک نه متاثره کېږي او زما او ستا د زکاتونو نه هم څوک نه متاثره کېږي ځکه هغه وایي دا خو ګران کارونه دي پیسې به ورکړي حجونه به کوي مونځونه به کوي دا اوس اضافي کارونه به کې راغلي نو ولې مسلمان شم څه چل وشو که یو کافر سړی متاثره کړی د دین اسلام نه نو د دین اسلام چې نور څونه ضرورت دي په هغه ټولو باندې به عمل کوي هله به یو سړی مسلمانېږي ستا سره هله به یو غیر مذهبه راځي او دین اسلام به قبلوي هغه به ایمان قبلوي په کیسه باندې پوهېږي نو خپل معاملات ټیکول پکار دي معاملاتو کې د ټولو نه اول څیز دا دی چې ما ورته دروغ ویل بند کړو دروغ نه وایو ځکه دا دروغ موږ په ژبه باندې وایو ما ورته په نورو خلکو باندې الزامونه لګول بند کړو ځکه الزامونه لګول چې کېږي نو دا په ژبه باندې کېږي ما ورته په نورو باندې بهتانونه لګول بند کړو ځکه دا بهتانونه لګول په ژبه باندې کېږي چې کله د دغې نه د یو مسلمان د یو سړي حفاظت ما ورته وکړو د خپل اندامونو نه د خپلې خولې نه د خپلې ژبې نه هله به یو سړی متاثره شي لکه دا مسلمان خو ډېر ښه خلک دی دا خو ډېر صحیح مسلمانان دي او دا خو د بل انسان ډېر زیات خیال ساتي د هغه د حقوقو ډېر زیات خیال ساتي ښځې له یې دونه حق ورکړی دی پلار له یې دونه حق ورکړی دی لور له یې دونه حق ورکړی دی مسلمان ګاونډي له یې دونه حق ورکړی دی دا خو ډېر ښه خلک دي او مسلمان خو ډېر بهترین قوم دی نو راشي ایسته مسلمان سړی به متاثره شي مسلماني کې و که صرف په روژه او په مونځ او په دې قصو پسې نښتي یو نو په دغې باندې ما ورته زما او ستا سره دین اسلام نه خلک نه متاثره کېږي بس لنډه خبره دا ده او داسې نه ده چې یاره د مونځ او د روژې او د حج او د زکات څه اهمیت نشته دی د دغې په خپل ځای باندې اهمیت دی دغه د دین اسلام بنیادي ارکان دي په دغې باندې ما او تا دین اسلام ته داخل شوي یو بس دغه کارونه که ما او تا کوو نو ما او تا ته به خلک صرف مسلمان وایي چې مسلمان دی ټیک شوله که نه دا نور ضروریات که ما او تا نه کوو نو نه به دین اسلام ترقي کوي نه به د دین اسلام نه څوک متاثره کېږي دین اسلام ته به راشي نه به دین اسلام ته غلبه میلاویږي ځکه دا نور ضروریات اهم دي په مونځ او په روژه او په زکات باندې ما ورته په دین اسلام کې داخل شوي یو بیا که ما ورته په دین اسلام عمل کوو نو دا نور کارونه به ورسره کوو تر څو پورې چې دغه کارونه ما ورته نه کوو نو زما او ستا موږ هسې ځان ته بیا مسلمانان وایو هسې د کلمې مسلمانان به یو صرف چې کلمه په خوله باندې ویلې ده لکه بس خلک وایي دا مې د کلمې رور دی صرف د کلمې رور دی نور حقیقي هغه رورولي نشته دی بس تش د کلمې هغه رورولي پاتې ده په کیسه باندې پوهېږئ